السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امینی مو تاسو زده کوئ مایکروسافت اکسل. په دې لیسن کې به زده کوو کانکټینیټ فرموله یو فرموله ده په اکسل کې د کوم په ذریعه چې موږ د دوو سیلونو نه ډیټا یا ټکس راخلو په یو سیل کې سره کمباین کوو یو ځای کوو سره. ګوره دې ځای کې ما سره فرست نیم دی، لاست نیم دی او فل نیم دی. زه غواړم چې دا فرست نیم او لاست نیم دا سره په دې سیل یا په همدغه کالم کې په ترتیب سره ټول د ما سره په همدې یو کالم کې ولیکلی شي. زه دا خبره بار بار کوم چې په اکسل کې که تاسو هره فرموله زده کوئ نو دا ډیپینډ تاسو پورې کوي، ستاسو سوچه پورې ده چې تاسو د هرې فرمولې نه څنګه کار اخیستلی شئ تر څو تاسو په خپلو کارونو کې خپل کار ته په کتو سره همغه فرموله استعمال کوئ او تر څو ستاسو کارونو کې مثمریت راشي. ګوره دې ځای کې زه اوس کنکټینیټ فرموله استعمالوم نو د کیبورډ نه به زه مساوي علامه پریس کړم او بیا ورته لیکم چې ګوره کنکټینیټ تاسو لیکلی هم شئ او دې ځای کې هم تاسو ته دا راځي. نو که لیکئ او که دې ځای کې به ډبل کلیک کوئ یوه خبره ده. زه په دې ځای کې ډبل کلیک کوم او بیا به ورته فرست نیم دا انتخاب کړم او کامه به ولګوم او بیا به ورته لاست نیم چې کوم سل دی دا به ورته انتخاب کړم او د کیبورډ نه به انټر پریس کړم. نو فرست نیم او لاست نیم دا سره یو ځای شول. خو که دې ځای ته تاسو له خیال وکئ نو فرست نیم او لاست نیم سره یو ځای که خو بد ښکارېږي. دې ځای کې لږ سپیس پکار دی. نو تاسو به په همدغې باندې ډبل کلیک وکئ او دا E5 نه دې خواته چې کامه ده د کامې نه به دې پلو ته کرسر ولګوئ او تاسو به بیا ډبل کوټیشن یو ځلې دوه ځلې به پریس کوئ او بیا به کامه ولګوئ او د ډبل کوټیشن منځ کې به تاسو دوه انټره ورکئ او د کیبورډ نه به انټر پریس کوئ. تاسو وګورئ دې ځای کې ما سره اوس سپیس راغی. تاسو به سمپلی دې ځای نه دا راکش کړئ نو فرموله به په ټولو باندې اپلای شي. خو مطلب دې ځای کې تاسو داسې هم کولی شئ چې د ډبل کوټیشن منځ کې تاسو لیکنه هم کولی شئ او یو بل علامه اوس ګوره دا علامه زه ورکوم او کیبورډ نه انټر پریس کوم نو دا علامه راغلی. دا به دې ځای نه سمپلی راواخلم او راکش پای کړم ټولو باندې به دا فرموله اپلای شي. نو دا په اکسل کې د کنکټینیټ فرموله او د هغه استعمالو خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یاستئ.